د مانځه. که په دغو 7 شرطونو کې یو شرط هم نه و نو هغه مونځ صحیح نه دی، مونځ نه ادا کیږي. اول د مانځه دپاره وخت شرط دی، باید چې مونځ په خپل وخت کې ادا شي. که د وخت نه وروسته یا مخکې شي نو هغه مونځ صحیح نه دی. او بغیر د عذر نه څوک چې مونځ د خپل وخت نه وروسته کوي هغه دپاره ډیره سخته ګناه ده. الله رب العزت فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بېشکه مونځ په خپل وخت کې کول په مؤمنانو باندې فرض کړي شوي دي. دا نه چې موږ د مانځه دپاره البته مانځه په وخت کې کسالت وکړو، لکه زموږ ډیرې خویندې او ډیرونه په دې مرض باندې مبتلا دي چې مونځ په خپل وخت باندې نه کوي. همدارنګه ابن کثیر الشافعي د دې آیت لاندې چې حافظو علی الصلوات د دې لاندې لیکلي چې یأمر الله تعالی بالمحافظة علی الصلاة فی اوقاتها، الله تعالی په خپل وخت کې د منځونو ادا کولو حفاظت حکم کړی دی. او د الله رب العزت بل ځای ارشاد دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د خپلو منځونو حفاظت کوي، یعنی مونځ په خپل وخت کې ادا کوي. حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت مسروق تابعی، همدارنګه حضرت قتاده تابعی د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې د مونځ د وختونو پابندي د مونځ په حفاظت کې شامل دي. نو وقت د لمانځه دپاره دا شرط دی که یو سړی مخکې له وخت نه مونځ کوي دا مونځ نه کیږي، او که وروسته د وخت نه مونځ کوي دا مونځ د دې نه کیږي. او د مونځ د وختونو ته عملي تعلیم جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله ته ورکړی چې هغه امامت ورته کړی. په صحیح احادیثو کې راغلي چې د معراج په شپه 5 وخته منځونه خو د عرش معلا نه کور ته د معراج په حالت کې وشو، لکن د دې وختونو عملي تعلیم دپاره حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام تشریف راوړه او 2 ورځې د بیت الله شریف سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري طور باندې امام جوړ شه. په لومبۍ ورځې ټول منځونه په اول وخت کې وکړل او په 2مه ورځې په آخر وخت کې وکړل، او بیا یې وفرمایي چې الوقت فی ما بین هذین الوقتین. دا حدیث ده چې ابو داود همدارنګه ترمذي روایت کړی. نو مونځ باید په خپل وخت کې ادا شي، او وخت د مانځه دپاره شرط دی که یو سړی بې له عذر نه مونځ په خپل وخت کې نه کوي نو هغه لپاره ډیره سخته ګناه ده. 2م طهارت د بدن دی چې د انسان بدن باید د نجاست نه پاک وي. که د انسان بدن د نجاست او د پلیتي نه پاک نه وي د هغه مونځ صحیح نه دی. نو طهارت د بدن د مانځه دپاره دا شرط دی که د چا بدن پاک و نو مونځ صحیح دی، او که بدن پاک نه و د هغه مونځ صحیح نه دی. لکه الله رب العزت فرمایي وثیابک فطهر، او خپلې جامې ته پاکې وساته. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقبل صلاة بغیر طهور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ناپاکوالي نه بغیر، یعنی چې پاکوالی نه وسي